رونو جماعت په ولې ورانېږي؟ جماعت جوړول خو د مؤمن کار ده. تو خو ځان ته وایې زه ریاست مدینه راولم. ریاست مدینه کې خو مدارس آبادو، هغې کې خو جماعتونه آبادو، هغې کې خو مسلمان آبادو، هغې کې خو مسلمان ته تحفظ حاصلو. او ستا په حکومت کې خو مسلمان تار تار شو. ستا په حکومت کې خو د مسلمانانو عزتونه لاړل. ستا په حکومت کې خو علماء کرام شهیدان شول. ستا په حکومت کې خو مدارس شهیدان شو. ستا په حکومت کې خو تو جماعتونو پسې شوې. وایي موږ ریاست مدینه راولو او موږ به پاکستان کې د مدینې منورې ریاست قایمو. هغوی وایي جماعتونه وران کوي. نن کراچۍ کې یو غټ مسجد د مدینه مسجد طارق روډ باندې الحمدلله علماء کرام را پاسېدلي دي ښه. چې کله هغوی ورانولو نو خالد سمرو صاحب، راشد محمود سمرو حفظه الله، هغه والا راغو کرینونه یې راوستي وو. هغه ورته سوې وې دا سرونه چې کټ شي هله به بیا جومات ورانېږي. چې دا سرونه څو پورې بدن پورې وي تو جومات نشي ورانولی. الحمدلله نن 2 بجې جمعې نه بعد جمعې مانځه دپاره هغوی اعلان کړی ده په هغه جومات کې چې په هغه جومات کې به یو غټه جمع کېږي او مسلمانانو ته اپیل لره کراچۍ چې تاسو په دې کې شرکت وکئ. رونو جومات په ولې ورانېږي؟ جومات جوړول خو د مؤمن کار ده. تو خو ځان ته وایې زه ریاست مدینه راولم. ریاست مدینه کې خو مدارس آبادو، هغې کې خو جوماتونه آبادو، هغې کې خو مسلمان آبادو، هغې کې خو مسلمان ته تحفظ حاصلو. او ستا په حکومت کې خو مسلمان تار تار شو. ستا په حکومت کې خو د مسلمانانو عزتونه لاړل. ستا په حکومت کې خو علماء کرام شهیدان شول. ستا په حکومت کې خو مدارس شهیدان شو. ستا په حکومت کې خو تو جماعتونو پسې شوې. تو خو د اغیارو په مشن لګئ. وروره ګورې ما او تاله پکار دي ښه چې علماء کرامو سره شو. زه سویمه جمعه ده ویم قسم ده د دی نه مو ګورې بله چاره نشته. د دی نه مو بله چاره نشته چې دی پسې لاړ نه شو. الحمدلله شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم نن چې هغه په کراچۍ کې لویه مدرسه ده، تقریبا په 205 جیرب کې خو د هغه مدرسه ده. 205 جیرب کې هغوی دا بیان کړی ده. د سپریم کورټ فیصله رد کړې ده او دا وایي خدا نخواسته که مونږ دا فیصله ومنو بیا مونږ ته څه پته ده چې مونږ سره به څه کېږي. که مونږ د جوماتونو ورالولو حکم وکړو، زما او ستا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغلی ده هغه خو جومات آباد کړی ده. او ته وایې چې دا عاشق الرسول یم. ځان ته وایي که نه عاشق الرسول دا کار کوي؟ نه، عاشق الرسول عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې هغه بیت الله شریف آبادولو. مدینې منورې کې پیغمبر علیه السلام مبارک چې تشریف راوړو نو مدینې منورې اول جومات یې جوړ کو. د قبا جومات آباد شو. د هغې نه بعد د مسجد نبوي شریف آباد شو. ورونو څومره کارونه چې وشول، حکومت قایم شوې غیر چاپیره د مدینې منورې نه الحمدلله اسلامي حکومت جوړ شو او دنیا کې اسلام خور شو. دا د څه وجه ده رونو؟ دا د جومات آبادولو وجه ده. او خدای پاک جل شانه فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. یقینا تعمیر د جومات خو هغه څوک کوي چې د چا په الله جل شانه باندې ایمان وي. او رونو چې څوک یې ورانوي بیا به څه وي؟ وایي وبضدها، یو شاعر وایي وبضدها تتبین الاشیاء. چې اوبه پېژنې نو اور ترې خود معلومیږي که نه؟ چې اوبه پېژنې، اوبه اور ضد دي که نه؟ اور باندې اوبه واچوه مري. نو چې مؤمن الله پاک جل شانه د مؤمن صفت جومات آبادول ذکر کړي دي. او کم سړی چې جومات ورانوي رونو د ده به څه صفت وي؟ د ده به څه کارنامه وي؟ د ده به کم ځای وي په آخرت کې؟ دا به چا پسې روان وي؟ دا به د چا په لاس تر شوی وي؟
رونو ګورئ داسې سوچ وکئ ګورئ خدای نخواسته چې جومات وران شو ما درته ویل ګورئ بیا ما او تا هم په ځمکې نه پرېږدي ګورئ بیا ما او تا نه پرېږدي په ځمکې یو صحابي و حضرت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه یو ځل په جومات کې ډیوه بله کړې وه شمع پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړو جومات ته مسجد نبوي شریف ته تشریف راوړو او وی فرمایل وی دا چا بله کړې ده وی صاحب د حضرت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه یو مبارک صحابي یاد کو وی دا هغه پیغمبر علیه السلام مبارک او فرمایل وی کو زما لور وی حضرت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه ته مې په نکاح باندې ورکوله رونو جماعت آبادول جماعت کې کار کول دې وجې زمونږ علماء کرام لیکي چې کم دی کې کورونه پاخه جوړ وي او جماعت کچه وي نو دا ګوره د دې خلکو د نقصان سبب ده زما ستا کور به جوړ وي زما ستا کور کې به نه بلکې د جماعت خدا حیثیت ته چې زما ستا د کور نه به بهتر جوړ وي زما ستا د کور نه به عالیشان جوړ وي زما ستا د کور نه به نقش و نگار ښایسته وي وروره د جومات دپاره خو ما راته وي ګوره ځنګل د زمرو نه خالي نه وي ګورې هر ځای کې زمري پراته وي کراچۍ کې الحمدلله علماء کرام را پاسېدلي دي جومات یې بند کړی ده چې جومات په نه ورانېږي وروره جومات ورانول خو دا خو د اغیارو مشن ده جومات جوړول د مؤمن صفت ده او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی احب البلاد الی الله مساجدها دا ټولو نه بهترین ځایونه په روی زمین باندې هغه کم دي هغه جوماتونه دي یو صحابي مبارک پیغمبر علیه السلام مبارک ته راغو او تپوس یې ترې وکړو وی صاحب د قیامت په ورځ باندې به د جوماتونو ځمکې چېرته وي پیغمبر علیه السلام مبارک او فرمایل چې الله پاک جل شانه به دوی ته امر وکړي چې ځئ جنت ته لاړې شئ دا ټولې ځمکې ښه جوماتونو ځمکې به ویئ چې یا رب العالمین جل شانه په دې دنیا کې مونږ تا د جومات ځمکې ګرځولي وو د جومات حصې دې ګرځولي وو په دې باندې ستا بندگانو زمونږ په دې مخ باندې الله تا ته سجدې کړي دي الله تا ته ذکرونه کړي دي الله ستا یاد یې کړی ده مونږ تر هغې پورې جنت ته نه ځو تر څو پورې چې هغه بندگان ستا الله چې په مونږ یې سجدې کړي دي تا ته الله ته مونږ سره هغه به ونه دی نو مونږ جنت ته نه ځو الله پاک جل شانه به فیصله وفرمایي چې هغه بندگان دې هم جنت ته لاړ شي او وروره تا حکومت راپاسي وایي جومات وران کا قسم د تباه به شي تباه خو هسې جومات ورانول دا د اغیارو مشن درونو جامعه حفصه په اسلام آباد کې مدرسه وه څه خبرې جوړې شوې صرف د امریکې خلکو ورته دا وي مونږ باندې الیاذ بالله اذان بدلږي او ستا مشرب چې الله پاک جل شانه نن نیولې ده انشاءالله په عذاب کې مبتلا ده اگر پاسیدو او جامع حفصه شهیده کا قرآن پاک شهید کو طلباء شهیدان کے طالبات شهیدان کے طلباء کرام شهیدان کل او غازی صاحب رحمه الله شهید کو خرور استا سه حشر دا نن ستا سه حشر دا پروت په دنیا کې او زندگی دی جهنم دا دا ولی رونو دا د جماعت مخالفت تا دا د مدرسې مخالفت تا دا د قرآن پاک مخالفت تا
دا د عالم مخالفت ته، دا د طالب العلم مخالفت ته، دا د دین اسلام مخالفت ته. ګورئ نو وروره جومات آبادول دا د مؤمن صفت ده. انشاءالله دا ګوره د ما اوس ته دا جومات څومره ښایسته جوړ شوی ده الحمدلله. دا چې په دې کې کار کړی د رونو الله پاک جل شانه به والا د یو روپۍ اجر ورکوي. او رونو دا ده د خدای پاک جل شانه په علم کې ده چې چا پکې څومره کړي دي. چاته ویلو ته څه ضرورت او کو چاته څوک وایي نو څه به وله ورکي. رونو ریاکار سړي نه بېکاره انسان په دنیا کې نشته. زه چې اوس دا تقریر کوم او تاسو ته ریاکاري کوم نو څه پیسې راکوئ څه حاجت ده؟ یا چې دا مونځ له مونږ راغلي یو څوک پیسې راکوي نه، د الله جل شانه دپاره کار کول پکار دي. نو چا چې انشاءالله دې کې کار کړی ده الله پاک جل شانه به والا د یو روپۍ اجر ورکوي. رونو جوماتونه آباد کوي. ګورئ تعمیر شو، اوس یې عملی طور آباد کو. جمع لرضو جمع کو، تلاوت پکې کو، ذکر پکې کو، الله جل شانه پکې یادو، درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وایو. او څه چې رونو عمل وي بهترین عمل وي هغه راځو جومات کې کوو. دې وجې نه کم انسان چې جومات آبادوي الله پاک جل شانه د هغې مسلمان کور آبادوي. رونو دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مبارک خو صفت بیان کړی ده احب البلاد الی الله مساجدها. بهترین پر زمین باندې ځمکې څومره ځمکې چې دي د ټولو نه الله پاک جل شانه ته محبوب ځمکې هغه جوماتونه دي. رونو او دا دی وایي دا جوماتونو ځمکې ژوندی دي ژوندی. جومات آبادول رونو دا د مؤمن کار ده. نو ټول به انشاءالله د علماء کرامو سره وو او دای سره موږ تایید ده، دای سره ولاړ یو چې انشاءالله جومات به نه ورانیږي، مدرسه به نه ورانیږي، عالم به نه ورانیږي، طالب العلم به نه ورانیږي. انشاءالله دین اسلام قائم ده. الله پاک جل شانه وعده کړې ده والله متم نوره ولو کرها الکافرون. الله پاک جل شانه فیصله کړې ده چې دا نور د اسلام به پوره کوم ولو کرها الکافرون، اگر کو کافران بد ګڼي. والله چې دا څومره موجوده حکومت ته او د دې پله څومره راشي که نه اسلام ته ګورئ څوک ضرر نشي رسولی. خو لیکن د هغوی هغه خباثت ښکاره شي، د هغوی د اسلام سره مخالفت ښکاره شي، هغوی د قرآن سره مخالفت ښکاره شي، هغوی د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک سره مخالفت ښکاره شي. زه تو زما استا انقلابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رغلی ده او د هغې انقلاب سو هغه داو چې مدینې شریفې ته راغو. د مدینې منورې مخکینی نوم اگر چې علماء کرام فرمای دا غستل ورته اوس مکروه دي. او زما شیخ و مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه هغوی به فرمایل د یو مسلې په طور درته یم کو چا مدینې منورې ته مخکینی نوم واغستو یثرب. یثرب په مدینې منورې کې یو سړی و، دا د هغه په نامې باندې دا ښار آباد و. نو بیا به اویا ځلي ځان سره وایي مدینه طیبه مدینه طیبه مدینه طیبه. لیکن زما استا انقلابی مبارک پیغمبر علیه السلام چې راغو د هغې ښار نوم څه جوړ شو؟ مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم جوړ شو. جماعت آباد شو، مدرسه آباده شوه، د قرآن نشر و اشاعت شو، د اسلام د قوانینو نشر و اشاعت شو. او ته چې نن نه پس را پاسېدلی او ځان ته څه وایې؟ ته وایې چې زه به د مدینې منورې ریاست قایموم، ته جوماتونه ورانوې، نو ته خو د اسلام بېخکني کوې. الله پاک جل شانه دی په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او خدای پاک جل شانه دی نیکان صالحان
او هغه خلق زموږ مشران راولي چې د الله جل شانه نه یریږي، د قیامت نه یریږي، د قبر نه یریږي. الله پاک جل شانه دې زموږ دغه مشران راولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.